زمنګ راحت زمنګ دنیا یې پلارا، ته خو زمنګ د کور ښکلا یې پلارا. لکه مزدور چې ستړی ستړی ښکاري، بغیر له تا نه کور نیمګړی ښکاري. د کلي نه به چې کله خط د پسې راغی او خدای مکه څه غم به و څه پریشاني به وه او هغه به په هغه خط کې ذکر وه، نو په هغه وخت کې به څومره تکلیف تا ته میلاوي؟ هغې ته خو به ډېر دوک نه تلای شلو، مجبوري وه د ریل ګاډي به تل پېښور ته نور بسونه مسونه نه وو، ریل ګاډي کې به خلک ته د هغې ته به د هغه خو دوې ورځې پېښور ته لګوي، مانې موږ به دوک به ډېر نه به تلای شلو را به وای د خط پر تله شپږ ورځې بیا اته ورځې بیا وتلی وي، موږ ته به خط ملوي. دا موږ باندې ته تکلیف خود انسان ته وي، ډېر زیات تکلیف و. نه مو دای شم ټلیفون به بس وکړو بس د موږ ته پته لګېده شپږ اته ورځې به وتلی وي. بېوسه به وې ډېر. بېوسه وې هېڅ پیسې وې پیسې به نه وې سره، کومې 50 روپۍ 50 روپۍ 45 روپۍ میاشت کې بچت درته کوم، هغه خو به کور ته استولی وي. کنې ګاډي 25 روپۍ ټکټ و ریل ګاډي. جوړه جامه به خو څنګه کول؟ په میاشت کې به خو یو ځل جوړوله که په کال کې به خو یو ځل جوړوله؟ څه شی؟ جوړه جامه کالۍ جوړه هم به یوه جوړه هم به وه، ماښام هم به وینځله لنګ هم به ویم بیا هم به وینځله 4 بجې نه بعد چوټي هم وشله بیا هم به ټپي کړه بیا هم به بلخته ته لاندې کړه، اسري مسري نه وه بیا هم به بلخته ته لاندې کړه بیا به څه سهار به بیا اغوستله بیا به خو هغه واغوسته. بیا د هغې نه پس نو څه مزدوري شروع کړه؟ هغې نه بعد زه قرچۍ کې پاته شوی، ګلوب ټېکسټایل میل ما په خپلو لوسو فټ کړې ده، د چین خلکو دا د چین مشینري کړې وه. په دغه وخت کې بادشاهي د چا وه؟ د ایوب خان وه یا د هغه نه پس نور څوک راغلي وو؟ یحیی خان بچوي وه، بیا یې بټو بچوي د سیاسي خان بټو بچوي راغله، یحیی خان کمه بچوي وکړه که نه انډیا لاړه بیا یې بټو بچوي راغله. بیا موږ ډوډۍ به چې کوم تاسو ځان خپل پخلی کوو په دیره کې به مو کوو نو څه به خو زیات پخوه؟ ډیوټۍ کې چې ته یا تور پتنګڼ یا د ګوپا بې غریبات و که نه وخوستلی مې د 5 روپۍ به ورته وخوستل که نه غړي هم به کټه وروړي که نه نو به پخوله دغه غریبات. نه دومره تکلیفونه تیر کړل، دومره ستغې تېرې کړې، دومره قربانۍ ورکړې، آیا اوس په دې عمر کې تاسو څه ګڼئ زموږ دا نوی کول د دې قدر کوي؟ یاره دې د نوې زمانې ته زه وګوره بیا زه ته حیران شم، بهی د نومه زمانه مطلب د کوم حالت باندې روانه ده، بهی ترخې سي دي برکات نشته. موږ به هغې کې 50 کې مور ټول مو خویندې مو وې درې 5 وروڼه وو، هغه به موږ خو د 45-50 کې سرول. اوس مطلب دا هر سړی دی 60-70 نه خو تنخوا کم ستانه مثال صحیح معنی کړ اچھا هغې کې ښه مطلب د 3-4 بچي وي دا یې زه وږی پټ شو. زه په دې حساب نه پوهېږم دا اخر کار دا دې څه دا زمانه باندې څه دی دا ډېره ګرانه شوې ده. ډېره دا نوی نسل چې کوم دی زموږ دا نوی نسل خپل د مشرانو د قربانو ته ګوري، د هغې هغه احترام کوي یا ورځ تر بله د دوی نه دی هېرېږي؟ دا نن سبا زوی دې ته وایي تا مزدوري کړې ده، ما خپله د ایران بونډې ته زه وطن پاکستان ما ټول کتله مزدورۍ پسې، کشمیر ته لاړ یم، امیار خان ته لاړ یم، جنګ ته لاړ یم، دا مزدورۍ پسې ګرځېدله که نه مزدوري هم به کوله بچوی ته که نه که نن سبا زمانه وایي دا پګل ده. مشرانو قدر سره پېژنې، مشر چې ته موږ په مخکې مشر ته موږ به خبرې نه کولې. اوس مشران هېڅ داسې زمانه راغلی ده پلار به ناست دی پلار ته وایي ته پګل یې ته نه پوهېږې، داسې زمانه ده نن سبا. دې ته موږ سوچ وکړو که سم دی زه یې ته حیران شوم موږ به څه کول دا نن مشران څه کوي یا بچي موږ سره ولي یا بچي موږ سره څه کوي. دې ته موږ په سوچ کې یو، موږ ډېرې خوارۍ کړې ډېر تکلیفونه مو کړي، نن سبا بچي دي موږ سره څه کوي هغه دا کشران څه کوي ډګانو پسې خواندي مثال مذاق پسې وړوئ. ډېره مننه ملګرو، تاسو د دې مشر خبرې واورېدې، د دوی د خبرونو به تاسو ښه کلکه اندازه لګولې وي چې آیا موږ په کم لور روان یو، آیا موږ له څه پکار دی، زموږ دا نسل چې کوم نوی نسل دی ځوان کل دی دوی په کم لور روان دي.
آیا منګه د دې خپلو اتلانو قدر ولې نه کوو؟ منګه ولې په کتابونو کې لیکل شوي خلکو دپاره چې کوم دی چې کوم اتلان دي بېشکه چې هغو ډېر لوی کارونه کړي دي، د قام خدمت یې کړی دی، د هغې ستاینه خو په فیسبوک باندې هم کوو، په سوشل میډیا باندې هم کوو، لیکن خپل د کور اتل مو داسې شاته ایښي چې دا اړو څه کړي نه دي. کتونکو د پروګرام مقصد هم دغه و چې تاسو ته دا خبرې مخ په وړاندې راشي چې آیا موږ خو هغه لاره باندې نه یو روان کومو لارو باندې چې قانون خپل د مشرانو سپکاوی کړی دی، یا خپل مشرانو ته په سپک نظر کتلی دي، یا خپل سپین روبي چې کوم دي نو هغه در په در کړي دي او هغه چې کوم دی نو بدحاله آخري ژوند چې کوم د هغوی وي هغه بدحاله تېر شي. داسې خو نه ده چې موږ په دغه لور روان یو. که چېرې په دې لور روان یو موږ له احتیاط پکار دی. زموږ د اتلانو زموږ د مشرانو زموږ دپاره ډېرې ستغې تېرې کړي، موږ یې تر دې حده را رسولي. د دې نه پس چې موږ د هغوی په دې بزرګۍ کې په دې سپین روبۍ کې خیال ونه ساتو، ډېره د افسوس خبره ده. د خدای په امان. زمنګ راحت زمنګ دنیا یې پلاره، ته خو زمنګ د کور ښکلا یې پلاره.